سلامونه دوستانو. د وینې ټیټ فشار یو له هغو ناروغیو څخه دی چې زموږ په ټولنه کې ترې ډېر شمېر وګړي کړېږي، په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ښځینه. نو که ستاسو د دوستانو کله کله سر چورلي، د ستړیا احساس کوئ یا مو بدن بېلامله کمزورتیا او لړزه لري، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. تر پایه یې وګورئ. ټیټ فشار چې په طبي اصطلاح کې ورته هایپوټنشن ویل کېږي، هغه حالت ته وایي چې د انسان د وینې فشار له نورمالې کچې راټیټېږي. کله چې وینه په بدن کې د بېلابېلو لاملونو له امله په کافي زور سره ونه ګرځي، نو دماغو، زړه، پښتورګو او نورو حیاتي غړو ته کافي اکسیجن او غذایي توکي نه رسیږي. دا حالت ممکن انسان ته د سر چورلېدلو، کمزورۍ یا حتی بېهوشۍ ته ورته احساس رامنځته کړي. که څه هم ډېر خلک ټیټ فشار جدي نه ګڼي، خو په ځینو حالاتو کې دا یو خطرناک روغتیایي حالت هم کېدلی شي. په نورمال حالت کې هغوی چې د روغتیا خاوندان دي، فشار یې د سیمابو په ستنه 120/80 ملي متره وي. خو اوس که د یو کس د وینې فشار کم تر کمه د 1 شپې ورځې په اوږدو کې په دوامداره ډول د سیمابو په ستنه له 90/80 ملي متره څخه ښکته وي او ترڅنګ یې کلینیکي اعراض او علایم هم شته وي، دې حالت ته ټیټ فشار وایو. د وینې ټیټ فشار ډېر ډولونه لري، خو د دې لپاره چې په اسانۍ پرې وپوهېږو، په لنډمهاله یا موقتي او اوږدمهاله ټیټ فشار یې ویشو. د لنډ وخت لپاره د فشار ښکته کېدل کېدای شي هر کس تجربه کړي. د بیلګې په ډول یو کس اسهال کېږي، فشار یې ښکته کېږي. یو بل کس چې ټوله ورځ لمر ته فزیکي کار کوي، بدن یې اوبه ضایع کوي او فشار یې ښکته کېږي. یوه مېرمن چې میاشتني عادت کې وینه ضایع کوي، فشار یې ښکته کېږي. یو کس چې له ناستې پورته کېږي، سر پرې چورلي، سترګې پرې تورېږي او د لنډې شېبې لپاره یې فشار لویږي. دا ټولې د لنډمهالي یا موقتي ټیټ فشار بیلګې دي چې د ډېر تشویش وړ نه دي او ډېری وخت د اوبلنو او مالګینو توکو په ترلاسه کولو سره د ارجاع وړ وي. خو که د یو کس فشار د یوې اوږدې مودې لپاره، یعنې د اونیو او میاشتو لپاره ښکته وي، چې دې حالت ته په طبي اصطلاح کې کرونیک هایپوټنشن یا اوږدمهاله ټیټ فشار وایي، نو پکار ده چې دې کسانو ته ځانګړې پاملرنه وشي او د فشار د ټیټوالي لاملونه یې وپلټل شي. اوږدمهاله ټیټ فشار معمولاً له نورو طبي ستونزو یا د بدن د سیستمونو د خرابوالي سره تړاو لري. د بیلګې په ډول د زړه په هیډ فایلر او براډیکارډیا ناروغیو کې، د اندوکراین په ناروغیو کې، په نیورولوژیکو ناروغیو کې، د بدن د اوبو او وینې په کمښت کې، او د دې ټولو لاملونو ترڅنګ ځینې درمل لکه ډیورټیک یعنې ادرار ډیرونکي درمل او ډیپریشن ضد درمل هم د فشار د ټیټوالي لامل ګرځي. د اوږدمهاله ټیټ فشار درملنه د لنډمهالي ټیټ فشار سره ډېر توپیر لري، په دې معنی چې د اوږدمهاله ټیټ فشار په ناروغانو کې باید اصل لامل وپلټل شي. کله چې اصلي لامل یا ناروغي په ګوته شي او درملنه یې وشي، ترڅنګ یې ټیټ فشار هم ښه کېږي. اوس هغوی چې د ټیټ فشار درملنه نه کوي او بېباکه چلند ورسره کوي، نو هغوی باید په دې پوه شي چې که د اوږدمهاله ټیټ فشار درملنه ونه شي، دا حالت کولی شي زموږ په مغزو، زړه، پښتورګو او د بدن په نورو حیاتي غړو منفي اغېزه وکړي او په کړو کې یې ستونزې رامنځته کړي. دا ځکه چې په ټیټ فشار کې دې غړو ته د اکسیجن او مغذي توکو د رسېدو کچه راټیټېږي. په ځانګړي ډول په مېرمنو او ډېر عمر لرونکو ناروغانو کې باید دې حالت ته جدي پاملرنه وشي او د اصل لامل په بنسټ یې درملنه وشي. دا کسان باید اوبه ډېرې وڅښي، یعنې په 40 ساعتو کې کم تر کمه تر 10 ګیلاسه اوبه ترلاسه کړي. له ډاکټر سره تر مشورې وروسته له اوبلنو او مالګینو خوړو ګټه واخلي. کمپریشن جرابې چې یو ډول ځانګړې جرابې دي او په پښو فشار راوړي، وکاروي. په یوه حالت له وړال پاتې کېدو ډډه وکړي. منظم او معتدل ورزش وکړي او له ناڅاپي وړالېدو هم ډډه وکړي. په پای کې که غواړئ سټه مو روغه وي، مناسب خواړه وخورئ، اوبه ډېرې وڅښئ او ترڅنګ یې معتدله ورزش وکړئ. مننه چې تر پایه راسره وئ. که مو دا معلومات ګټور بللی وي، د چینل سبسکرایب کول، د ویډیوګانو خوښول او له ملګرو سره شریکول یې مه هېروئ. ښاد
آباد او خوندي اوسئ.